نن سهار خواوشا 7 بجې ډاکټر خان بابا او د خپلواک پښتونستان غورځنګ نورو مرکزي ملګرو د تورخم په لاره افغانستان ته روان د افغانستان پښتنو سره یو ځای چای وڅښلې او د هغوی نه یې د هغوی د ستونزو په هکله پوښتنې وکړې. ډاکټر خان بابا د دغې روان صورتحال په هکله څه رای لري، څه موقف لري؟ پښتنو مشرانو له پکار دي چې کم از کم که نور سم نشي کولی راشي دلته ودرېږي او وګوري چې کم از کم دا خلک هم ډاډه شي او دوی ته احساس وشي چې یاره زموږ د دې قوم سره، زموږ د ژبې سره، زموږ د خلک، زموږ د یوې وینې سره څه کار روان دی. نو دوی ته خواست کوو چې تاسو راشئ او دلته ودرېږئ، دا وګورئ په خپلو سترګو باندې چې دا خلک هم ډاډه شي او تاسو کې احساس را پیدا شي چې د پنجاب دغه د پنجاب پرستی پرېږدئ تاسو. او ډېر زه به دا وایم چې ظلم به ورته ووایم، نو بس ظلم دی. بېشکه چې موږ به هم غواړو چې زموږ د برخوا پښتانه وروڼه دې په خپل وطن کې اوسي، خپل وطن دې آباد کړي، چې د دې احساس کمترۍ او د دې د ظلم او د جبر د دې ژوند نه خلاص شي. خو لکه دا طریقه چې کوم خلک د نیمې صدۍ راسې دلته پراته دي او هغوی ته داسې بیا فوراً ویل چې په تاسو په میاشت کې وځئ، په 15 ورځو کې وځئ، نو ډېر د افسوس مقام دی. او زه درته ایمانا یم چې کوم حال ما دلته په خپلو سترګو باندې وکتو چې ماشومان او زنانه د په کوم حال کې دي پراته دي، دې شپې تېرې کړي دلته، د څو شپو نه ځینې خلک روان دي په سفر کې دي، د کراچۍ نه، د فیصل آباد نه، پنجاب نه. نو زړه مو جاړي، خو بس دغه به خدای نه سوال کوو چې خدای موږ له وس راکړي چې موږ د پښتون په سر لاس کېږدو، پښتون نور د ذلت د دې د بدبختیو د دې ژوند نه خلاص شي. هغه قام د چا مشرانو چې تر دلی پورې حکومت کړی، د چا مشران چې به په دنیا کې چا سره ظلم کېدو، دا مشران به د هغې په خدمت کې ولاړ وو، د هغې ته به لاس په نامه ولاړ وو، د هغې په سر به یې لاس ایښودو. د هغه خلکو نسل نن داسې ژوند تېروي چې بس هر سړی دې خپل وګوري چې یاره زه ځان دپاره څنګه ژوند غواړم، د خپل بس الله دې خیر وکړي، الله دې رحم وکړي.